خاوند چې بهر ملک کې مسافر وي، یعنی د خپل کور نه بهر وي او تازه واده هم شوی وي، یعنی تقریبا یو کال یا 15 میاشتې یا 6 میاشتې د واده شوی وي او خپل کور کې دومره وخت تیر کړی وي، بیا چې مسافر شي نو د هغه میرمن چې دی هغه بیا کوم کارونه کوي. دا ډیره معلوماتي ویډیو ده، ضروري را سره تر اخره وګورئ چې یوه ښځه چې د هغې خاوند مسافر وي نو هغه خپل ضرورت په کومو لارو باندې د نیمې شپې پوره کولی شي. ډیره ضروري ویډیو ده، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو، د ټولو نه اول خو دا خبره په یاد ولرئ چې دا په اسلام کې هم منې دي چې یو انسان د 4 میاشتو نه زیاته مسافري وکړي. ځینې کسان چې دي هغوی په 4-5 کاله مسافرۍ کې پراته وي او دلته د واده یو کال نه وي شوی چې بیا لاړ شي ډیره مسافري کوي، نو د هغوی میرمنې چې کومې دي هغوی بیا ناروا کارونو ته مخه کوي او دا بالکل د سترګو لیدلی حال دی. یو داسې جینۍ وه چې د هغې خاوند په دوبۍ کې و او هغې دلته یو دکاندار سره لاره جوړه کړې وه او هغه سره به یې رابطه ساتله. بیا به چې خاوند کله راتلو نو هغه دکاندار له به د ښځې د خپل خاوند ته دغه خواست کولو چې دا داسې ځان سره راوغواړه، زه خپلو ملګرو له ورکوم. نو چې خاوند به یې دغسې ځان راوړل نو د به بیا دغه دکاندار له ورکول. دغه دکاندار مونږ پیژنو، هم زموږ ملګری هم. درنو دوستانو، دا واقعیت چې دا زموږ په ټولنه کې ډېر زیات شوي دي. مونږ ځکه ځینې معلومات تاسو سره شریکوو چې مسافري هله په کار ده چې کله د انسان بچي لږ غټ شي رالوی شي نو که بیا یو انسان مسافر شي بیا څه خبره نه ده، او یا واده یې نه وي کړی هغه دوران کې. خو داسې مسافري چې په کلونو باندې سړی د کوره بهر وي، کور کې بالکل هغه نه وي او ډېره مسافري بهر تیریږي او کور کې په کال کې ټوټل 1 یا 2 میاشتې په کور کې تیریږي او نور بهر وي، نو ښکاره خبره ده چې دغسې ښځې بیا ناروا کار ته مخه کولی شي. ستاسو ډېره مننه چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. امید لرم د معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.